پټ یا ژور دولت چې په بله معنا ډیپ سټیټ هم ورته ویلی شي. داسې انګیرل کیږي چې پټ، ژور یا ډیپ سټیټ دولت یوه پټه شبکه ده چې په دولت، بیوروکراسي، استخباراتي ادارو او نورو دولتي ادارو کې ننوتلې ده. ژور دولت د پردې تر شا د دولت تګلاره کنټرولوي، په داسې حال کې چې په دیموکراتیک ډول ټاکل شوې پروسه او ټاکل شوي چارواکي یوازې اشخاص دي. د ډیپ سټیټ څنګه رامنځته شو؟ د ژور یا پټ دولت اصطلاح د ترکیې د پټې شبکې څخه راوتلې ده چې د ډرین ډیویلټ په نامه پیژندل کیږي. دا ډله په 1923 کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د هغه مهال د حکومتي جوړښت د ساتنې لپاره د پټو کړنو ترسره کولو په هدف جوړه شوې وه. د دې ډلې په دندو کې کودتاوې او د هغو اشخاصو وژنې شاملې وې چې څوک د نظام ضد ګڼل کېدل. د دوی په نښه به هغه ځانګړي ډول مطبوعات، کمونیستان، کردان او نور مخالفین وو. ژور یا پټ دولت هغه غیر ټاکل شوې ډله ته وایي چې د ډیموکراسۍ د پردې تر شا فعالیت کوي. که رښتیا وي نو دا معنا چې دیموکراتیک پروسه یوازې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. ژور دولت په دودیز ډول د متحده ایالتونو د رسنیو لخوا د روسیې او ترکیې په څیر د هیوادونو حکومتونو ته په اشارې کارول شوی دی. مګر د 2010 د پیل څخه دا په زیاتېدونکې توګه د هغو کسانو لخوا د متحده ایالتونو د حکومت تشریح کولو لپاره کارول کیږي چې د توطیې یا نظریاتو پلوي کوي. د ډیپ سټیټ په هکله بیلابیل نظریات شتون لري چې تعریف یې څه دغه رنګ دی. تاسو سره د ځینې مشهورو قاموسونو په اړه د ډیپ سټیټ تعریفونه شریکوو. اکسفورډ انګلیسي قاموس: د خلکو یوه ډله، په ځانګړې توګه د حکومتي ادارو نفوذي غړي یا اردو، چې باور کیږي چې د حکومتي تګلارې په پټه مداخله او کنټرول کې دخیل دي. کمبریج قاموس: ژور دولت دا معنا لري هغه سازمانونه لکه اردو، پولیس یا سیاسي ډلې چې ویل کیږي د ځانګړو ګټو د خوندي کولو لپاره او د یو هیواد تر ټاکل کېدو پرته په حکومت کولو کې په پټه کار کوي او یا پرې کنټرول لري. ژور دولت هغه دولت ته وایي چېرته چې اردو، بیوروکراسي، امنیتي ارګانونه او د استخباراتي ټولنو د یو ټاکل شوي حکومت واک کمزوری کوي. پټ دولت یوازې د درېیمې نړۍ ستونزه نه ده، مګر حتی د متحده ایالتونو په څیر د لومړۍ نړۍ هیوادونه د یو ژور دولت په توګه پیژندل کیږي، چیرې چې پینټاګان او CIA د نورو امنیتي کړنو سره په شریکه د ملي ګټو او امنیت په مسایلو کې د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په خپلواکه توګه فعالیت کوي. تر هغه ځایه چې کورنۍ ډګر پورې اړه لري، ژور دولت په ملکي حکومت ته اجازه ورنکړي چې خپل دریځ اغیزمن او پیاوړی کړي. په دیموکراتیک پروسه سره راغلي کمزوري حکومتونه د ډیپ سټیټ په ګټه وي، ځکه چې دوی یې تارونه راکاږلی شي او حکومتي تنظیم د دوی په رحم و کرم ولاړ وي. په سیاسي ګوندونو کې خپل وفادار سیاستمداران ګډول ډیر ګټور وي. نو که چیرې یو ځانګړی ګوند د اسټبلیشمنټ ضد دریځ غوره کړي، په دې سیاسي ګوندونو کې کش شوي مشران کولی شي داسې هر ډول حرکت مات کړي. پاکستان یو ډیپ سټیټ دی او ولسي حکومتونه کمزوري دي او د بهرنیو امنیت په تګلارو ټاکلو باندې اختیار نه لري. په خاصه توګه د هند، افغانستان، متحده ایالتونو،
ایران، سعودي او چین په هکله د بهرنۍ تګلارې په جوړولو کې د پاکستان اټومي وسلې برنامه هم د ډیپ سټیټ په ولکه کې ده او ولسي حکومتونه پکې مداخله نشي کولای.